أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو محترمو مینوالو سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ګنداره ټي وي په شیشه باندې تاسو سره مخ یم او څنګه چې ما ویلي ورځې پکې ډېرې تېرې شوې په دې کې زمونږ د یو خیبر مارګله فاونډیشن یو دستوره وه هغه مونږ ته ورکړه او دې سره د اجمل خټک بابا 15 تلین په واده باندې یو مشاورتي اجلاس و او چې په 9 فروری به د بابا تلین مشاعره به وي هغه والا یو اجلاس و نو هغې هم تاسو سره کړی. نن چې دی نو موږ تاسو سره یو زمونږ په پښتو کې بلا خلک چې دی نو هغه په خپلو وسیلو باندې چې دی نو هغه مجلې وباسي، مجلې اخبارونه او ډېر پکې داسې چې هغې کې هغه بیا د وسایلو د کمی د وجې بس هغه بیا بندي شي. نو ډېر داسې دي چې هغه بندي شوي دي، لکه اوس عبدالفتح پښتون به پلوشه رسالې ویستلو، داسې بلا دي اوس به نومونه ښکلا او ډېر شی رسالې دي. اوس ما ته داسې چې ویم نو ډېر نومونه به رانه هغه شي او ښه خبره نه ده، ځکه چې خلکو ډېر خدمت کړی دی. نو مردان د پښتونخوا د نورو په سیمو په څېر باندې یو مردم خیزه او زرخیزه سیمه ده. دلته هم د دې دې ځای اولس چې دی نو هغه په قومي تحریکونو کې او د ژوند په هر میدان کې چې دی نو هغوی نماینده شخصیتونه پیدا کړي دي او هغوی خپل یو کردار لوبولی دی. نو زمونږ د مردان په خاوره باندې یو کورینې د سیدانو کورینې ده او پوری وتی نادپار وتی کې استوګن دي. نو دغه کورینې چې دی نو هم ډېر علمي ادبي کورینې ده او خدایي خدمتګاره کورینې ده. مشران هم چې دی نو هغه د قومي تحریک او خصوصا د خدایي خدمتګار تحریک سره تړلي پاتې او ډېر خدمتونه یې کړي دي. بیا د هغې نه وروستو مونږ ته په دغې کورینې کې د شیر علي باچا په څېر یو مبارز او یو دانشور، یو فلسفي ځکه وایم چې فلسفې به هغه داسې په فلسفه به خلک داسې پوهول لکه بالکل ډېر داسې ډېر په اسانه باندې حالان کې فلسفه او ډېر تاسو ته پته ده ګران مضمون دی. خو شیر علي باچا د خدای پاک ډېر فصیح او بلیغ شخصیت او په هغه دغه باندې فلسفې باندې ډېر زیات عبور و، هغه به ډېر په اسانه باندې خلک پوهول. شیر علي باچا یو مترقي مبارز دانشور و، شاعر ادیب و. بلا کتابونه اوس مراد باچا د هغه کشر ورور دی او هغه چاپ کړو نظم او نثر کې او کسان دفتر نور بلا شی دي او چاپ کېږي. د شیر علي باچا بل کشر ورور چې دی نو هغه ډاکټر امجد علي باچا هغه دی. نو امجد علي باچا تقریبا د ما سره د پاسون رسالې د نومبر دسمبر 2024 ګڼه ده ورسره راسره جریان ده. ستمبر اکتوبر 2024 او د مارچ اپریل 2024 ګڼې راسره دي. نو دې باندې لیکلي چې جلد 19 جلد لکه 19 کاله دا په تواتر سره پاسون زه به تاسو ته وښیم او راځي به تاسو سره په دغه کې پاسون
نو دا پاڅون رساله چې رانو دا د دې مالی دغه چې دی هغه په کول د حضرت زبیر څوک چې د دې مجلې ایډیټر دی او نگران یې چې کوم دی نو دا 2 میاشتې زره دا نگران ډاکټر اسرار صاحب دی څوک چې د پښتو هغه هم د دغې کورینې سره تعلق لري او د پښتو صاحب اسلوب صاحب طرز چې دی شاعر دی او تکل نگار دی انشائیه پاس چې ورته ویلی شي نو 2 کتابونه چاپ دي او هغه د پاڅون نگران دی ډاکټر صاحب د دې مجلې چې کوم دی نو هغه نور محمد اقبال صاحب اندیش صاحب دی په ایډیټوریل بورډ کې هم شامل وو اقبال صاحب د دې ایډیټر فیض الوهاب فیض دا په ایډیټوریل بورډ کې هم شامل وو مخکې او ایډیټران هم پاتې دي بیا ورپسې چې کوم دی نو د دې نگران ډاکټر صاحب شو ډاکټر اسرار صاحب او حضرت زبیر چې دی نو دا زیات وخت ډیر زیات وخت دا تقریبا په تواتر سره دی چلی نو حضرت زبیر ما خبره کوله هغه ماته وی چې ډاکټر امجد چې کوم دی نو هغه 50,000 روپۍ میاشتې مجلې ته مختص کړي دي ما ته تپوس وکړو چې هلکه خرڅېږي نو ما ته چې تا ته خو پته را چې پښتو مجلې او دغه سره څوک مالي دغه نه کوي او مرسته ملاتړ نه کوي او زما په خیر دا ښه عمل نه دی مونږ وینو په اردو کې په نورو دغه کې خلک د خپلو دغه شانته مجلو سره ډېر دا نه چې شاعران ادیبان چې کم صاحب استعداد او خلک دي نو هغې چې دی نو دا داسې قسمه رسالو سره مالي اعانت کوي او مرسته ملاتړ کوي نو زمونږ پښتنو کې دا دې څیزونو روایت نه دی مونږ ته شته پکې ځینې خلک پکې دي کوي هم خو وړو کې د مالګې دغه نه به هم کم وي نو خدای دې وکړي چې د دې طرف ته شي د دې مجلې پاڅون 19 کاله زمونږ لیکوال مجله چې دا نور البشر نوي دي چې وباسي نو هغې تقریبا هغې دې نه زیات هم په خپل ذاتي وسایلو باندې په خپل کوششونو باندې دغه لیکوال چې دی نو زما په خیال چې د هغې به 15 کاله به کېږي د 10 نه پې وراوړي دي او د 15 دې درمیان کې به وي یا به 2 یا به 3 خو زما خپل دغه دا دی چې د 10 نه به وراوړېدلی کالو نه هغه په تواتر سره هغه دغه رساله وباسي نو دې پسې دویم چې دی نو دا پاڅون دی پاڅون چې دی نو هغه په شخصي لګښت باندې د مردان نوځي او د دې مالي اعانت چې دی نو هغه ډاکټر امجد علي کوي څوک چې د شیر علي باچا او مراد علي باچا کشر ورور دی او ډاکټر اسرار د دې نگران دی او د ترتیب ایډیټر چې دی نو هغه حضرت زبیر دی او دا 2 میاشتې زره د دې مخکې چې ما تاسو ته وویل ایډیټوریل بورډ او ایډیټرانو کې محترم اندیش ارواخان اندیش شمس القمر صاحب محمد اقبال صاحب فیض الوهاب فیض صاحب هغه او مشتاق مجروح هم پاتې دی په دې کې ایډیټوریل بورډ کې اوس چې کوم مشاورتي بورډ دی نو هغې کې اسرار د توري دی رحمت شاه سهیل دی ګل محمد بهتاب دی او قانوني مشیر چې دی اکبر هوتي دی مرستیال ملګري یاسر علي باچا دی محمد عثمان مردانوي سید افضل شاه اظهر خټک ډاکټر اویس کرني انعام شاه انعام اجاز افغاني او د چاپ منتظم چې دی سید محمد علي دی ویب پاڼه چې دی www
pasun.org او برېښنا لیک چې دی نو هغه pasunmardan@gmail.com او پاسون بیه چې دی نو 180 روپۍ ده او کال بیه چې دی نو 100 روپۍ ده او ایزي پیسه اکاونټ چې دی نو هغه 0313 او 9435 او په انګریزي کې به ته کې 0313 9435 نو دا د ایزي پیسه اکاونټ ته که تاسو او د ملک نه بهر بیه چې دی نو هغه $8 نو دا رساله چې دا د دې درک چې دی نو دا دی چې 444 اردو کې ورته او 44 انګریزي کې فرست فلور کې کینټ پلازا مال روډ مردان پوسټ بکس نمبر 17 GPO مال روډ مردان او ترلاسه کولو درکونه پښتو اکیډمي پیښور شمه بوک ایجنسي مردان خورونکي مردان معلوماتي او مشاورتي څانګه پښتونخوا دا پاسون دی دا پاسون کې ډیر مزیدار دی کې ډیر مختصر لیکونه او ډیر د مزیدار لیکونه زه ما نه خو چې یو خدا خبره ده چې دی په تواتر سره اوسه پورې چې کله ماته دا دیره لګلې را راځي نو دې وخت کې زما 2-3 پېرې اډرس چینج شو پته درک مې چې دی نو هغه چینج شو خو په ما ته اوسه پورې ما ته دا دغه نه راغلی چې رساله ما ته دا شکر الحمدلله په اسلام آباد کې هغه یو پیره پریشان خټک صاحب د خدای وبخښي هغه سره ناست نو یو سړی راغی یو ټلیفون ورته چوک ورته وایي چې یاره ستا اډرس سره زه دفتر خارجه نه خبره کوم هغه ورته پې ولیکل چې یاره بس وایي چې ولیکه پروفیسر پریشان خټک اسلام آباد ورسره هم نم لیکل وایي چې پروفیسر پریشان خټک ورسره ولیکي نو بس ما ته به رارسي نو پریشان صاحب خو ډېر یقینا چې لوی سړی و هغه هم دغه شان دی نو مونږ خو د هغه د خپو د خاورې برابر هم نه یو خو شکر الحمدلله د خدمت په وجه دا ده چې ډاک چې دی نو هغه ما ته اوسه پورې ډاک نه راګیله نشي چې یاره چا ما ته شی رالیږلی یو اډرس هغه صحیح لیکلي او هغه ما ته نه بعضې وخت پکې اډرس هم داسې وپېره شي و چې هغه اډرس غلط خو هغه ډاکي پې دغه کړی و هغه ما ته را رسولی نو په هر حال یو خو دې خبره مې دا کوله چې په دې کله دا راشي پاسون ما ته نو دې کې دونه مزیدار خوندناک لیکونه مختصر چې دا په یو دغه کې بس بیا زه لولم نو نظم هم پکې نثر هم بیا پکې دویم غټ کار دی چې کم زمونږه شاعران ادیبان او وفات شوي د هغې تصویرونه دي ورکې اوسه پورې به زه وایم چې په 19 کالو کې به دې سره بلا تصویرونه دا اوس لکه دغه ګڼه ده د نومبر دسمبر په 13 میاشت کې زمونږه چې کوم امیر فروش آسی او تاج محمد مومن صابر احمد صابر بشیر سیاد ډاکټر نورالبصر او ذوالفقار علي سید زبیر شاه مرحوم ریاض الدین تصور نو دا په مخ پاڼه چې هغې په شا بیک دغه چې دی دویمه پاڼه نو په هغې باندې دي دا د مرحومینو تصویرونه چې کم وفات شوي ورسره دي د کتابونو چې کم نوي کتابونه لکه اوس دی کې دغه مرحومینو سیوا او دغه نو کتابونه چې کم دي ته ورغلي نو یو پکې ملي اتل دی شیر علي باچا ته پیرزونې یو تکلکده ده بل تاریخ یو سرک د تاریخ یو سرک دا چې راشد افغان لیکلی دی او بیا ورپسې چې نو د دې په آخري کې دا شا مخ باندې
حضرت زبیر وینا ده چې د انګریزي لیکل چې دی نو دا ډاکټر امجد علي کوي او د دې سره په شا چې دی نو بیا دې په دې پاڼه کې چې د ځینو کسانو لیکلي د هغوی تصویرونه ټول خو نشي ورکولی، وړه رساله ده او د هغې تصویرونه کوي. نو په دې کې دا دغه دی نو دا پاسون سره پاسون مجلې سره دا د مردان نوځي. د پاسون سره که تاسو ته عرض یو زمونږ د مردان چې دی نو تنویر شاه کمال هم یو رساله دغه کړې ده، هغه کور چې دی فهمیده کمال ډېره ښه فکشن رایټره ده. نو دغه مجله چې دی نو ما په خیال ګلبڼ نومې دی او هغه چونکې ډېره زیاته په تواتر سره ما ته نه میلاویږي، خو هغه رساله ډېره ښه رساله ده او هغه ډومبی چې دی نو د هغې زبیر اسرت صاحب او بیا کلثوم زیب بیبي او نن سبا هغه چې دی نو ما په خیال مرستیال ګلبڼ دی او نور ګورو چې هغې به در سره هم بیا په بله ګڼ دغه کې خبرو وکړو. خو مطلب مې دا و چې که پاسون مجله ده او دغه شان نورې مجلې دي چې کوم په شخصي بڼه باندې خلک وباسي، نو باید چې هغې سره لیکوالان خپل لیک خصوصا نثر خلک زمونږ نوي شاعران هم شاعرۍ له زور ورکړی دی، نو رساله او اخبار ته زیات ضرورت د نثر وي. نو نثر چې دی نو هغه افسانه هم شته پکې په فني کوم څیزونه چې دي پراپر ادب، نو په هغې کې افسانه ده، ناول دی، ډرامه ده او خاکه ده، تکل دی او رپورتاج دی او دغه شان تحقیقي لیکونه هم چې دی نو په هغې کې ترجمې هم راځي، پکې ترجمه هم کولی شي. نو پکار دی چې دا تاسو دا وکړئ او ورسره کومو خلکو چې نو کم از کم د کال چنده چې دی نو هغه ورکړئ، کال چنده زیاده ورکړئ، چا کال نشئ ورکولی نو چې دا ګڼه په بیه واخلئ. او ډېر څوک کاروباري خلک یې هوټلونه دي نن سبا که نه مونږ ګورو، نو باید چې هغې یو اشتهار ورکړي دغه له مجلو له او نو په بیه باندې مفت نه. نو دې سره به چې کوم دی نو دا مجلې دا به په خپلو خپو ودرېږي او دا به چې کوم دی نو وده وکړي. نو ما بس نن د پاسون په باره کې تاسو سره خپل دغه چې دی نو شریک کړو او د بلې دغه پورې درنه اجازت غواړو. الله مو په خپل امان کې ساته، مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، ژوندي ګړندي کور ودان اوسئ. ډېره مننه. السلام علیکم.